روژه نیول دا یو ډیر فضیلت والا عمل دی. دې باندې ډیر لوی اجر او ثواب دا ملاویږي. د انسان هر نیک عمل کله چې یو انسان یو نیک عمل وکړي نو دته د په عمل نامه کې د هغې 10 چنده لیکلی کېږي. یو نیک عمل یې کړی عمل نامه کې ورته 10 ولیکلی شي. په 10 چنده دا زیاتېږي، دا کم از کمي. د چا نیک عمل په 80 چنده زیاتېږي، داسې د چا دې نه هم زیات 900 چنده پورې دغه نیک اعمال دا لیکلی شي. یو نیک عمل وکړي سړی کم از کم 10 چنده لیکلی کېږي او دا داسې زیاتېږي. د اخلاص خبرې چې کوم عمل کې اخلاص هغه زیات وي نو هغه تر 900 چنده پورې دا ورسي. خو بیا دا روژه دا داسې عمل دی چې الله جل جلاله فرمایي فإنه لي وأنا أجزي به. دا روژه دا بېشکه زما دپاره ده او زه به د دې اجر ورکوم. یعنې دا روژه دا یو دومره بهترین عمل دی چې د دې اجر الله جل جلاله هغه به په خپله د دې اجر دا ورکوي انسان ته. فرشتې دا لیکي نه چې دا 10 چنده شو یا 50 چنده شو یا 100 چنده شو یا 900 چنده. د دې اجر به الله جل جلاله په خپله انسان ته ورکوي. نو دا د دې روژې فضیلت دی او دا ډیره یو لویه خبره ده چې الله جل جلاله وفرمایي چې زه به په خپله د دې اجر ورکوم. چې الله جل جلاله په خپله د دې اجر ورکوي، د دې هغه ثواب او بدله دا به ډیره عظیم او ډیره لویه بدله. او روژهدار سړي دپاره 2 خوشحالیانې دي. یو خوشحالي دا د روژې ماتولو په وخت کې وي. کله چې دا روژهدار روژه ماته کړي دته یو قسم نه خوشحالي او فرحت دا ملاویږي. او بله خوشحالي هغه به دته په جنت کې دا ملاویږي چې کله د خپل رب، خپل مالک، خپل خالق د الله سبحانه وتعالی دیدار کوي نو هغه وخت کې به دا عظیمه خوشحالي دا دته ملاویږي. دا د روژې هغه د برکت سره او د روژې د وجې نه به دا عظیمه خوشحالي دا دته ملاویږي. نو دا ډېر یو لوی فضیلت او ډېره عظیمه خوشحالي ده. او روژه دا داسې یو عمل دی چې څوک په اخلاص سره روژه ونیسي نو د مخکینی ګناهونه دا معاف کېږي. حدیث شریف کې راځي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان روژه دا د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت سره ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو معاف کړی شي او بخلی شي دته مخکینی ټول ګناهونه. مخکې چې کوم ګناهونه د نشوي هغه ګناهونه ورته الله جل جلاله معاف کړي. نو روژه ده چې انسان د مخکې کوم ګناهونه شوي هغه ګناهونه د روژې په ذریعه باندې دا معاف کړي. یو کال کې انسان نه ډېر ګناهونه وشي نو دغه ګناهونه د رمضان د روژې په ذریعه باندې الله جل جلاله بندګانو ته معاف کړي. بیا بخاري شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای فی الجنة 8 ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. په جنت کې 8 دروازې دي. کله چې جنتیان جنت ته داخليږي د جنت 8 دروازې دي. په دغه دروازو باندې به داخليږي او په دې دروازو کې یو دروازه ده فيها باب يسمى الريان. په دې جنت کې یو دروازه ده چې هغه ته ریان ویل شي. د جنت ته یو دروازې نوم دا ریان دی. لا يدخله الا الصائمون. نه به داخليږي په دې دروازه باندې مګر روژهدار. روژهدار خلک دا به په دغه دروازه باندې جنت ته داخليږي، د ریان په دروازه باندې، او نور خلک په دې دروازه باندې جنت ته نه داخليږي. صرف هغه خلک به جنت ته په دې دروازه باندې داخليږي چې په دنیا کې چا د الله د رضا دپاره روژې نیولي. نو روژه دا یو ډېر بهترین او ډېر اوچت او ډېر فضیلت والا عمل دی او دا د الله جل جلاله په دې امت باندې یو عظیم احسان دی چې دغه عمل یې موږ ته راښودلی دی. دا بهترین د روژې دا عمل چې به کوم کې
د آخرت بے انتها فائدې او ګټې پرتې دي او د دنیا فائدې او ګټې هم پکې پرتې دي.